بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 45مې برخې ته مو هرکلی کوم. محمد بن قاسم چې سوستان ته ورسېد، د راجا کاکا پوځ یې له ګلبهار صف تړلی جګړې ته تیار ولیده. کاکا تر زړورتیا له جوش او احساساتو نه کار واخیسته. محمد بن قاسم ته یې د جګړې د تیارۍ موقع لازمه ونه بلله او ناڅاپي حمله یې وکړه. محمد بن قاسم چې د حملې توندوالی ولید، لښکر ته د تل ځواک ته یې لښکر ته یې د شاتګ امر وکړ. کاکا د جګړې په دغه چال ونه پوهېده. د فتح په امید وړاندې لاړ. کاکا په خپله غلطۍ هغه وخت پوه سو چې د حریف د شاته تلونکي پوځ ډلګۍ ناڅاپه ودرېدل او یو اوسپنیز دیوال یې جوړ کړ او د یو او بل اړخ پوځي دستي د توپان په څیر د دوی تر شا وګرځېده. د کاکا پوځ له څلورو خواو د یرغل تاب رانه وړ. د باجرای مرګ د کاکا د پوځ مورال نور هم خراب کړ. کاکا د خپل پوځ د ماتې روحیې د راوچتولو زیات زیار ویست، خو چې په ماته یې باور سو، له یوه ګروپ سره یې په یوه خوا تونده حمله وکړه او وتښتېد. خو د محمد بن قاسم پوځونو هغوی یو ځل بیا راګیر کړل چې له خپلو پاتې پوځیانو سره یې وسله کېښوده. او چې کله یې هغه د محمد بن قاسم په مخ کې حاضر کړل، حیران سو. ترې ویې پوښتل، د دې پوځ مشر ته یې؟ محمد بن قاسم په مسکا ځواب ورکړ، هو زه یم. کاکا نور هم حیران سو. هغه ته یې سر تر پایه په ځیر ځیر وکتل. ویې ویل، ماته دې څه سزا ټاکلې ده؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ، پر سند له حملې وروسته ته دوهم سړی یې چې د یو زړور سپاهي په څیر مې په جګړه او مقابله کې لیدلی یې. زه له تا سره هماغه سلوک کوم چې له بهیم سنګ سره مې کړی دی. ته آزاد یې. کاکا په ځواب کې وویل، د دې ازادۍ قیمت به زه څه شی ورکوم؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ، موږ د ازادۍ د قیمت ترلاسه کولو لپاره نه یو راغلي. کاکا وویل، نو تاسې د څه لپاره راغلي یئ؟ محمد بن قاسم وویل، د ظلم د لاس نیولو او د مظلوم د سر اوچتولو لپاره. کاکا سر ځوړند کړ. له لږ سوچ وروسته یې وویل، که ستا یقین وي چې زه ظالم یم، بیا مې ولې ازادوئ؟ محمد بن قاسم وویل، د دې لپاره چې له مغلوب انسان سره سخت چلن هغه ظلم ته هڅوي، اصلاح او نیکي ته یې نه هڅوي. کاکا له لږ سوچ وروسته وویل، ما اورېدلي وو چې ته ډېر لوی جادوګر یې، ته له دښمن نه د دوست جوړولو په چل پوهېږې. آیا زه هم ستا د دوستانو په ډله کې راتلی سم؟ دا یې وویل او د مصافحې لپاره یې لاس وغځاوه. محمد بن قاسم په خوښۍ لاس ورکړ او ورته ویې ویل، زه پخوا هم ستا دښمن نه وم. د راجا داهر وروستۍ ماته. راجا کاکا په څو ورځو کې خپل تیت او پرک لښکر راټول کړ او له محمد بن قاسم سره ملګری سو. محمد بن قاسم د برهمن آباد په لوري مخه کړه او له ښار نه څو میله لرې یې د سیند په غاړه واړول. له دریاب نه د پورې وتلو لپاره یې څو ورځې په تیارۍ ولګېدې. دغه مهال سعد یعنی ګنګو دوی ته ډېر په ښه ورغی. د هغه ملګري د سمندر په غاړه د کب نیونکو په کلیو کې تیت سول او هغوی ته یې د سیند د ژغورونکي پیغام ورساوه. په څو ورځو کې زیات شمیر ماڼوګانو له خپلو بیړیو سره د محمد بن قاسم مرستې ته حاضر سول. خو له دریاب نه تر پورې وتلو وړاندې د محمد بن قاسم په آسونو څه وبا ګډه سوه او په څو ورځو کې یو زیات شمیر مړه سول. حجاج بن یوسف چې دا خبر واورېده، له بصرې نه یې په 2000 اوښانو سرکه بار کړه، ور ویې لېږله او دغه سرکه خطرناکې ناروغۍ ته ګټوره ثابته سوه. د 214 هجري قمري کال په جون کې محمد بن قاسم بې له څه مزاحمت نه د سند له دریاب نه پورې ووت. راجا داهر پر 200 پیلانو علاوه په خپل پوځ 50,000 سپاره او زیات شمیر پلي ګروپونه ورزیات کړل. د جون په وروستیو شپو ورځو کې دریاب ډېر مست و او دا تمه نه وه چې محمد بن قاسم به دومره چټک ترې تیر سي. راجا داهر لښکر ته د پرمختګ قومنده ورکړه او د محمد بن قاسم له لښکر نه 2 میله لرې یې پړاو واچاوه. څو ورځې د دواړو پوځونو د ګزمې ترمنځ ټکرونه پیښ سول. بالاخره یو ماښام محمد بن قاسم د پرېکنده جګړې تصمیم ونیو. د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته یې د خپلې مېرمنې په نامه یو لیک ولیکه او استازي ته یې ورکړ. په لیک کې یې لیکلي وو، زما د ژوند ملګرې، خدای دې تا ته د یوه مجاهد د مېرمن عزم او اراده درکړي. زه له دښمن سره سهار ته د یوې پرېکنده جګړې لپاره ځم او د دې لیک تر رسېدو پورې به د سیند د قسمت پرېکړه سوې وي. زما زړه ګواهي راکوي چې خدای تعالی جل جلاله به موږ ته بری راکړي. زه په خپلو ملګرو ویاړم او تر خپلو پوځیانو په هغو عربو میندو زیات ویاړم چې شیدې یې د دوی په رګونو کې په وینو بدلې سوي او په رګونو کې یې چلیږي. په هغو میندو چې
په ماشومتوب کې به یې خپل بچیان زنګول او ویده کول، نو د بدر او حنین کیسې به یې ورته کولې. زه په هغو میرمنو ویاړم چې میړونو ته یې د غازیانو د ژوند او د شهیدانو د مرګ هیله ورښودله. هغه میرمنې چې محبت یې د میړونو د پښو زنځیر نه بلکې د نړۍ د فتح کولو سبق دی. او زما باور دی چې تر څو د دغو غازیانو له رګونو وروستی څاڅکی وینه نه وي څڅېدلي، د اسلام بیرغ به نسکورېدو ته پرې نږدي. زه ستا او د مورجانې له جدایي نه خفه نه یم، خو ستاسې له یاد نه هم غافل نه یم. خو کله چې له ځان سره په زرګونو هغه غازیان وینم چې د میندو، میرمنو او نورو عزیزانو بیلتون یې د خدای جل جلاله په لاره کې په صبر او شکر زغملی دی، زه په دې ډېر خوښ سم چې د دوی له ډلې نه یم. په تېرو جګړو کې چې زما کوم ملګري شهیدان سول، د هغوی میندو ما ته لیک را استولی او دا پوښتنه یې کړې چې د دوی د زامنو وینه خو به په کومه ژوره کنده کې نه وي تویې، او که زه شهید سم نو زما هیله ده چې زما مور به هم زما له ملګرو نه همدغسې پوښتنه کوي. ما له تا سره وعده کړې چې تر څو کونډې، تورسرې او یتیمان ماشومان له بنده خلاص نه کړم، خپل مزل به ګړندی ساتم، او زه به خپله دغه وعده پوره کوم. تا له ما سره وعده کړې وه چې زما په شهادت به اوښکې نه تویوې. ته هم خپله وعده ترسره کړه. مورجانې ته مې احترامانه سلام وایم. زه هغې ته یو ځانګړی لیک در استوم. ستا محمد. مور ته یې د دوهم لیک له لیکلو وروسته د جګړې د نقشې په لیدو بوخت سو.